زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې منئ دوستانو. دا زموږ یوټیوب چینل شینواری سپیکس، ټیک ټاک شینواری سپیکس او فیسبوک هم شینواری سپیکس. دې چینل نه موږ تاسو سره د کرکټ په اړه خپل تبصرې او بیا غا خاص دنه چې کوم معلوماتي هغه شیر کوو. دا اوسنۍ چې عکس مچولې دا د وجه چې د کرکټ یو څو لوبغاړو مو سره کانټیکټ وکړ او دا شکایت یې وکړي چې د کرکټ بورډ چیرمن دنه په دې لوبغاړو په هر یو کار کې کار لري او په دوی باندې بې ځایه پریشر اچولی دی. نو د کار وایي ښه دا دی چې خپلې ادارې ته لاړ شي او اداره د سنبال کې هغه یې پرېښې دلته راغلی دی هسې زموږ کارونه کې مداخله کوي. دا د هغوی خبره وه. بلې دا یو ښه دغه وویل چې موږ به خپله برخه پوره کوشش کوو، ښه جذبې سره به لوبه کوو چې خپل وطن ته خپل د ولس دپاره ښه لوبه وکړو. نو حالات سخت دي، موږ په سختو حالاتو کې پیدا شوي یو، رالوی شوي یو، سختو سره مقابله کړې ده او انشاءالله کوشش به کوو چې نړیوال جام کې ښه پرفارمنس او هیله خو د زیاتو لوبغاړو دا چې سیمی فاینل ته بوځو which is good. دا یو ښه امید باید. نو موږ به کوشش کوو چې خپل لوبډله سپورټ کو، لوبډله همیشه سپورټ کوو، مګر د لوبډلې سپورټ دا مطلب نه چې کرکټ بورډ کې چې کوم غلط کار کوي، ناجیزه کوي، هغه هم باید سپورټ کو. هغه به نه سپورټ کوو، په هغوی به پر ځای نیوکه کوو چې هغه کار سم شي. ځکه 2019 جام نه باید زده کړه وکړو. اوس د نړۍ کوم چیرمن الته په دې وخت کې نړیوال جام کې دی؟ یو چیرمن هم هغه رمیز راجا د ای سی سی میټینګ ته تلو، بیرته ولاړی سره آی پی ایل فاینل تم چې دعوت ورکړ هغې ته مثال نسو. همداسې نور چیرمنان هغوی هم بیرته لاړه. نو خبره دا ده صرف د انډیا کوربا ټیم دی د هغې چیرمن یا کسان به هلته یي او هغه هم بیرته ځي او راځي. نو زموږ د چیرمن فضلي صاحب نه علاوه یو کس نیم بلم چې ضرورت یې نه هغه دی بیرته راشي د دوی په ځای که کوم لوبغاړی ایکسټرا اچولی شي. ځکه د آی سی سی 10 کسان تاسو ته اجازه درکوي، هغه 10 کسانو کې چې دی ایکسټرا لوبغاړي لکه انډیا سره چې دي هغه ساتلی شي د خپل چې کله ستاسې لوبه نه وي د هغې دوران کې د پریکټس لپاره. مګر ماشاءالله دوی هسې د ځانه ورغلي دي، څومره کسان ورغلي دي تاسو ته ښکاري چې ډېر زیات کسان دي. نو د طلباو مشرانو نه، امارات مشرانو نه مو هیله کیږي چې تاسې ښه مصروف هم یاستئ، تور پګړیو سره بیزي یاستئ، مګر د کرکټ مینوالو ازار بنا خلی دغسې کسان چې دي چې بې ځایه هلته چټي شپې سبا کوي، یا قطر ته دروغ واړئ، هملته به تاسې سره 5 سټار کې او یا بیرته افغانستان ته. موږ به نور خپل ټیم سپورټ